السلام علیکم ګرانو زده کوونکو د افغان تعلیمي اکاډمۍ یوټیوب چینل ته بیا هم ښه راغلاست. د فزیک د درسونو په ادامه د نن ورځې درس مو د ریزونانس په مرسته د غږ چټکتیا پیدا کول دي. دا هم د ډېرو مهمو موضوعات څخه دی او ډېر زده کوونکي په دې کې مشکل لري، ستونزه لري. هغه ځکه چې ډېر وضاحت هم په کتاب کې نه دی ورکړل سوی چې ریزونانس اصلا څه معنا لري او هغه میکانیزم یې څنګه دی. د ده په مرسته موږ څنګه په لابراتوار کې کولی شو د غږ چټکتیا په لاس راوړو. نو تاسې ویډیو تر پایه راسره وګورئ، زموږ سره پاتې سئ. تاسو ته به زه دا موضوع په ډېر ساده الفاظو کې بیان کړم تر پایه پورې انشاءالله. نو مخکې له دې چې موږ تاسې د ریزونانس سره ځان بلد کړو، اول مهمه خبر دا ده چې دا ساکنې څپې تاسې وپېژنئ، معادله په لاس راوړئ. په تېرو درسو کې موږ تاسې لنډ معرفت وکړئ چې ساکنې څپې هغه څپې دي چې په محیط کې انرژي نه خپروي. انرژي د هغه تار په امتداد باندې تګ راتګ کوي. دا یو مثال ما تاسو ته درکړئ، دا باونډري ده، لکه هغه د رباب تارونه چې په یوه سر او بل سر کې تار ټینګ تړل سوي دي، دا ته په اهتزاز راولي. چې په اهتزاز چې راوستئ، دا څپه د تار په امتداد داسې ولاړه شي چې کله ولاړه بیرته په مخالف جهت شاته راځي، فاز اړوي. یعنې دلته په دې جهت روان ده، دلته خو اصغري نقطه ده، بیرته په 180 درجې فاز تفاوت سره حرکت کوي. نو دا سور رنګ دا معنا چې څپه په دې جهت کې ولاړل، زرغون رنګ راشي چې بیرته شاته همدغه تار په امتداد باندې راغله. چې مخکې ما تاسو ته تشریح کړل چې دغه ځای ته دا نقطې ته غوټه ویل کېدل، انګلیسي نوم یې نوډو، او دا ځای خېټه یا انټینوډ. په دا ځای کې امپلیتود زیات دی او په دې ځای کې امپلیتود صفري دی. نو موږ تاسو که اوس ته ساکنو څپو معادله په لاس راوړو، دغه سره څپه چې مخ ته تلل، رستې خواته انتقالېدل، د هغه دپاره معادله داسې ده ا ساین د کې اکس منفي اومیګا ټي. او هغه په زرغون رنګ چې مو ښودلې ده څپه خو بیرته په شا راتلل، همهغه څپه ده جهت اړوي. نو د هغه دپاره چې معادله لیکو، فقط علامه مثبت وو. که تېرو درسو کې چې مو ویله که علامه منفي وه، دا معنا چې رستې خواته ځي، مثبت علامه دا معنا چې چپې خواته ځي. ا ساین د کې اکس مثبت اومیګا ټي. دوی دواړه که موږ جمع کړو، د دوی دواړو د مجموعې څخه ساکنه څپه جوړېږي. راځئ موږ تاسې په دوی دواړه جمع کړو، وای مساوي کېږي وای یو جمع وای دوه. خپله رابطه به ولیکو، ا به مشترکه ونیسو، د ساین د کې اکس جمع اومیګا ټي. تبدیلي د خاصیت پر اساس کول دی ولیکو، وروسته دی مشکل نه لري. ساین د کې اکس منفي اومیګا ټي. او اوس په دی د ضرب پر مول ته واړو، لکه په تېرو درسو کې چې م بحث پر وکړي. د ضرب پر مول ته چې اړوو، دوه ساین ده، دوی دوه جمع کوو پر دوه تقسیمو، کې اکس جمع اومیګا ټي کې اکس منفي اومیګا ټي تقسیم پر دوه. دا ساین د اکس جمع وای پر دوه پسې کوساین کې اکس جمع اومیګا ټي او کې اکس منفي اومیګا ټي تقسیم پر دوه. دا دوه ا ساین، دا اومیګا ټي او منفي اومیګا ټي سره ځي، دا به دوه کې اکس دوه د ده سره ځي، دا ساین د کې اکس او کوساین. دلته خو نو منفي علامه ده، منفي علامه چې ور ضرب کې، دا به منفي کې اکس سي، دا به مثبت اومیګا ټي سي، دلته به دا دوه سره ولاړ سي. اومیګا ټي اومیګا ټي دوه اومیګا ټي دوه د ده سره ځي، دا یې ساده اومیګا ضرب ټي. دا د ساکنې څپې معادله شوه. اوس موږ تاسې په ریاضیکي توګه دا جواب ووایسو چې ساکنې څپې ته ولې ساکنه وایي. موږ تاسې وویله چې په څپه کې باید دوه شان وي، یو کې اکس بل اومیګا ضرب ټي. دا کې اکس دا راښوله چې څپه حرکت ترسره کوي، خو په دغه معادله کې هغه د کې اکس برخه ورکه شوه، یوازې اومیګا ټي ده. دا معنا چې یوازې دا اهتزاز کوي خو انتقال نه کوي.
او دغه برخه بیا راشي دا ټوله د امپلیتود دی. دا د ساکنې څپې امپلیتود دی. امپلیتود یې موږ ته دا راشي چې دی د موقعیت تابع دی. یعنې نظر موقعیت ته نظر اکس ته د امپلیتود تغییر کوي. لکه دا نقطه چې تاسې وینئ دلته امپلیتود صفر دی. کرار چې مخ ته ځې امپلیتود ډېرېږي، په دا نقطه کې امپلیتود اعظمي سو، بیا چې مخ ته ځې بیا صفر کېږي، بیا اعظمي کېږي. نظر اکس ته دا ټوله کوس کې چې نوشته دا ټول امپلیتود دی. دا ټول امپلیتود د اکس تابع دی. یعنې اهتزازي حرکت دی، په اهتزازي کې د امپلیتود د اکس تابع دی. دا ساکنې څپې معادله شوه. اوس په کم ځای کې دی اعظمي قیمت لري. دا خبره مهمه ده زموږ تاسو ته ریزونانس د درس لپاره. دی اعظمي قیمت په انټي نوډ کې لري. انټي نوډ یا خېټه نقطه چې دا فاصله چې ده دا لیمدا پر 4 ده. په دا ځای کې دی اعظمي قیمت لري، بل په دا نقطه کې اعظمي قیمت لري. دا نقطه بیا 3 لیمدا پر 4 ده. ټوله خو یوه لیمدا ده. دا 1 2 3 ټول که پر 4 برخو ویشو 1 2 3 4 دا درېیمه برخه ده. 1 2 3 پر 4 لیمدا. نو مهمه خبر دا ده چې په ساکنو څپو کې اعظمي نقطه چې منځته راځي هغه 1 لیمدا پر 4 ده، بل 3 لیمدا پر 4 ده. نو هر ځای چې د څپو تداخل منځته راځي، که چیرې یو ځای اواز اعظمي سو، هغه اعظمي موږ ته دا راشي چې دلته انټي نوډ دی. نو انټي نوډ به یا لیمدا پر 4 یا به 3 لیمدا پر 4 یا 5 لیمدا پر 4 وي. اوس راځو خپل مربوطه موضوع ته ریزونانس ته. اول به دا وپېژنو ریزونانس څه ته وایي. هر جسم ځان ته خپل طبیعي فریکونسي لري. که چیرې ته یو جسم داسې په اهتزاز راولي چې د ده طبیعي فریکونسي ته ورته فریکونسي ولري، دې حالت ته ریزونانس وایي. یعنې دا مارکر که زه په تار باندې وتړم دا مارکر اهتزاز کوي، د اهتزاز وروسته به دی درېږي. که موږ تاسې قوه پر وارده کړو، د دې قوې په واردولو سره جسم داسې په اهتزاز راولو چې د ده د طبیعي فریکونسي سره برابر سي. یعنې لکه ده چې په ساده هارمونیکي حرکت کې درلودل، دغه فریکونسي چې د طبیعي فریکونسي سره دی برابروي، دې ته خپله ریزونانس ویل کېږي. په دې شکل کې تاسې وګورئ دا یو استوانوي لوښی دی، اوبه پکښې موجودې دي. په دې کې زه ټیوب ایږدم، دا ټیوب زه پورته وښته په حرکت راولم. کله چې په حرکت راولم دلته مې صوتي پنجه ورته ایښې ده. د دې صوتي پنجې څخه دا که موږ تاسې وویل په څټک باندې و یا د یو شي سره په ټکر کې کړو، دا صوتي پنجه اواز راباسي، غږ خپروي. دا غږ چې خپروي دا ته دا ټیوب ته داخلوي. په ټیوب کې اوبه دي، دا اوبه ده ته بانډري شوه. لکه ساکنه څپو چې موږ ویله دا بانډري چې کله وجود پیدا کړي، یعنې دا چې کله موجوده وي دا غږ بیرته شاته راځي، انعکاس کوي. نو کله چې صوتي پنجې غږ دغه اوبو پای ته راغلی بیرته انعکاس کوي، شاته ځي. چې کله شاته ولاړې نو ساکنه څپه جوړوي په دا ټیوب کې. مثلا څپه در دا ځای پورې راغله، تر دې نقطې پورې، د دې نقطې څخه وروسته دا څپه بیرته خپرېږي. څنګه چې راغلې وه بیرته ځي. نو په دې ځای کې ساکنه څپه جوړوي. که چیرې د دغه صوتي پنجې فریکونسي د دا ټیوب د طبیعي فریکونسي سره برابره شول، نو دی دلته غږ خپروي، اواز خپروي، چې دا حالت خپل ریزونانس وایي. یعنې ریزونانس دا معنا چې تا د صوتي پنجې فریکونسي د دا ټیوب چې کوم اواز خپریږي د ټیوب د طبیعي فریکونسي سره تا برابر کړي. نو دا تجربه که موږ تاسې په لابراتوار کې کوو، عملا به زه تاسې ته تشریح کړم. زه دا تجربه څنګه ترسره کوم. زه په لابراتوار کې داسې استوانوي لوښی لرم، په دې کې ټیوب دی، د دې ټیوب لاندې خوا خلاصه ده، په دې کې اوبه دي، دا اوبه په دې ټیوب کې پورته کېږي. یو کس ته 2 نفره دروم، یو زه یم، یو بل نفر را سره ملګری دی، یو کس دا ټیوب په اوبو کې نیسي، دا ټیوب پورته وښته کوي. د بل کس سره صوتي پنجه ورسره ده، صوتي پنجه داسې په څټک باندې وایي چې دا اواز خپور کړي. صوتي پنجه خپله فریکونسي نوشته وي. کله چې دې اواز خپور کوي، دا اواز
داخلوو دا د اواز څپه داخلوو دې ټیوب ته. دا ټیوب پورته وکښته کوو. کله چې پورته وکښته کوو هر وخت چې ده غټ غږ رامنځته کړي اواز په زوره سو دا معنا چې هغه نقطه انټینوډ دي. لکه تېر درس کې چې ما تاسو ته ویل چې از ساکن دلته خو ساکنه څپه منځته راځي او ساکنه څپه چې اعظمي نقطه لري هغه په انټینوډ کې لري. نو که هر وخت ټیوب چې پورته وکښته کوو کم وخت چې صوتي پنجه خو غږ کوي دا غږ چې کله ټیوب ته ننوځي یو دم غټ غږ شروع کړي. لکه موږ تاسې هغه چې خپل غږ په شپېلکۍ کې خپروو د شپېلکۍ چې غټ غږ وکړي دلته هم دغسې د شپېلکۍ غوندې غټ غږ په دې ټیوب کې منځته راسي. کم وخت چې دا ټیوب کې غږ ډېر په زوره سو نو هغه ځای هغه ځای نښاني کوو. دغه ټیوب چې دی زده کوونکو دا به درجه بندي سوی یعنې هغه سانتي مترونه به پر نوشته وي چې دا ځای 2 سانتي متر دی دا ځای 2 سانتي متر دی دا ځای په نښه کوو. نو کله چې په نښه کوي دا خو د اعظمین غږ نقطه سول چې هماغه نقطه انټینوډ دی او د انټینوډ موقعیت موږ تاسې ووایه چې لیمدا پر 4 دی او 3 لیمدا پر 4 دی. بل ځل بیا په ټیوب کې نور پورته حرکت راولو. حرکت چې نور راولو دوهم لوړ غږ لرونکې نقطه معلوموو. دا نقطه خو مو نښاني کړل په قلم باندې هغه په رنګ باندې نښاني کوو چې یوه نقطه مثلا دلته راغله. بیا په ټیوب پورته وکښته کوو چې بله نقطه په اوبو کې رامعلومه سول. ما خو درته وویل مال اوبه چې دی دته باونډري جوړوي چې دا بند سي او دا څپه انعکاس وکړي ساکنه څپه جوړه کړي. نو بله نقطه چې مو نښاني کړل هغه نقطه خو به نو باید 3 لیمدا پر 4 وي. د دغو دوو نقطو په نښاني کولو سره موږ تاسې کولی شو د غږ چټکتیا عملي په لاس راوړو. نو اوس راځو هغه ریاضیکي اړخ دی چې ډېر په اسانۍ سره معادله ثبتېږي. اول سر چې صوتي پنجې کم غږ راویستی په دې ټیوب کې موږ تاسې مخکې ذکر کړل چې کم وخت غږ راووتی هغه نقطه خو انټینوډ ده او انټینوډ چې دی هغه لیمدا پر 4 دی. نو په لیمدا پر 4 کې چې د ټیوب اوږدوالی په کومه درجه بندي چې تا نښاني کړې وه هغه درجه بندي ته الیه ووایه. کیدای سي لږ زیات و کم وي مثلا د سی په اندازه باندې دا درجه بندي کیدای سي د یو چا څه غلطه سي دقیق یې ونه وایي لږ به کیدای سي پورته وکښته وي نو موږ وایو چې د سی په اندازه غلطي لري. بل ځل یې چې دوهمه نقطه موږ نښاني کړو. دوهمه نقطه کې چې اواز ډېر په زوره کېږي هغه نقطه خو هم انټینوډ دی. نو هغه نقطه 3 لیمدا پر 4 ده. 3 لیمدا پر 4 مساوي کېږي L2 جمع سي. نو هغه ارتفاع چې موږ نښاني کړل هغه به L2 وي. اول غږ چې په زوره سو هغه لیمدا پر 4 بیا چې د ټیوب په کوم ارتفاع کې و هغه موږ تاسې وویل چې په کلم یې نښاني کوو. په کلم چې نښاني کوي هغه ارتفاع L1 ده. دوهم انټینوډ خو نو لیمدا پر 4 دی چې بل وارې ټیوب پورته کړو تر کومه ځایه پورته کېږي هغه نقطه L2 ده. اوس دی طرف په طرف یو د بل څه منفي کوو. دا چپه طرف ته چپه طرف څه منفي کوو رسته طرف ته رسته طرف څه. نو 3 لیمدا پر 4 منفي لیمدا پر 4 مساوي کېږي L2 جمع سي منفي L1 منفي سي. د داسې چې دی منفي کړو دا به لیمدا پر 2 سي دا به مساوي سي L2 منفي L1 دواړې خواهی به په 2 کې ضرب کړو لیمدا مساوي سول 2 L2 منفي L1 دا د لیمدا قیمت سو. نو د پرون په درس کې موږ تاسې وویله چې د څپې چټکتیا په تېرو درسو کې په تېرو ویډیوګانو کې چې موږ تاسې وویل د څپې چټکتیا مساوي وه لیمدا ضرب اف. دا موږ تاسې په تېرو ویډیوګانو کې دا رابطه ثبت کړل. اصلي مقصد څه شو په دې تجربه کې؟ اصلي مقصد دا و چې فریکونسي خو رامعلومه وه. هغه ځکه رامعلومه وه چې پر صوتي پنجې خپله فریکونسي لیکل سوې وه. نو زده کوونکي به پوښتنه وکړي چې دا خو پر صوتي پنجې لیکل سوې وه دا خو د ټیوب فریکونسي نه ده. ته د صوتي پنجې فریکونسي ټیوب فریکونسي ته څنګه ورچوې؟ موږ ویل د ریزونانس پر بنسټ. ریزونانس څنګه فریکونسي چې د ټیوب ده هغسې فریکونسي به د اپ ځکه د دغه ریزونانس په حالت کې د دواړو فریکونسي مساوي سي. نو فریکونسي پر صوتي پنجې لیکل سوې ده هغه مو لاسته راوړې ده او لیمدا مو د ټیوب په مرسته پیدا کړل. دا دواړه په معادله کې وضع کوو. لیمدا پر ځای به ولیکو 2 L2 منفي L1 ضرب اف.
نو دا هغه فرمول دی چې موږ تاسې په لاس راوړئ. په دې فرمول کې ټول شیان راته معلوم دي. فریکونسي د صوتي پنجې څخه را اخلو. L2 هغه د ټیوب دوهمه ارتفاع ده چې موږ تاسې نښاني کړل. L1 یې لومړی ارتفاع ده. دغه شکلونه چې ما درته ښودلي دي دا د اول سر چې کوم غږ غټ غږ رامنځته سي دلته انټي نوټ جوړیږي. انټي نوټ خو لیمدا پر څلورو. هغه دوهم په زوره غږ چې جوړیږي هغه نو درې لیمدا پر څلور دي. هغه د دوهم نوټ موقعیت چې موږ تاسې نښاني کړي. نو د دغو ټیوبو د ارتفاع او د فریکونسي په مرسته باندې موږ تاسې د غږ چټکتیا پیدا کولی شو. نو دا ګرانو زده کوونکو د غږ اړوند موضوعات تر دې ځایه پورې د 12 ټولګي په فزیک کې د غږ موضوعات خلاصیږي. وروسته نو بیا الکترومقناطیسي څپې راپیلوو. په الکترومقناطیسي څپو کې ډېر تمرکز پر نور برخه باندې دی چې هغه به ووایو. نو د غږ برخه پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. په نورو ویډیوګانو کې به بیا تاسو ته الکترومقناطیسي څپې تشریح سي. تاسې هغه ویډیوګانې هم درسره وګورئ. تر بیا پورې ښې چارې.